سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز درویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 19 چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر لای 12 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز درویش څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د یو دیرش لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د کاشف لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې کاشف لوبډلې د شپږو ویکټو په توپیر خپلې سیالې عبدالحق لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د صبر آباد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې صبر آباد لوبډلې د 24 منډو په توپیر خپلې سیالې حشمت لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له 3 کلبونو د 10 ورزشکارانو ترمنځ د فول رزم سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې استاد نادر خان زابلي کلب ورزشکارانو لومړی، د استاد عبدالودود کلب دویم او د استاد عبدالغفور کلب بیا دریم مقام خپل کړ. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ د خروټي ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې خروټي ځوانانو لوبډلې د 19 منډو په توپیر خپلې سیالې مشرقي ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د ګرشک بي منتخبې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پیلوبه کې ګرشک بي منتخبې لوبډلې د 1-0 ګول په توپیر خپلې سیالې ګرشک الف منتخبې لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونه د الله په امان.